کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوې یما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دی خدای دې راولا. د غزل مازیګر خپرونه له کریم الله اتل سره. داسې ښکاري چې زما نشي جانانه داسې ښکاري چې زما نشي جانانه ته که دې سپرلي ته را نشي جانانه داسې ښکاري چې زما نشي جانانه ته چې دې سپرلي ته را نشي جانانه پام کوه د ډېرو زړونه به سوري کړي پام کوه د ډېرو زړونه به سوري کړي پام کوه چې په خندا نشي جانانه او ځان کابو که د پردیس سره مخ کېږي ځان کابو که د پردیس سره مخ کېږي پام دې وي چې ورخطا نشي جانانه. سلامونه احترامات مې قبول کړي درنو ملګرو. کریم الله اتل یم او تاسو له مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه ګورئ. د غزل مازدیګر په نننۍ خپرونه کې را سره د ترنم ستوری د ترنم باچا که زه هم څومره صفت د دو کمه خو ما سره هغه الفاظ نشته چې زه یې د ده لپاره استعمال کمه خو دا چې لر و بر ډېر خلک یې پېژني ډېر مینوال لري او الله تعالی ورته ښکلې حنجره ورکړې ده. نو زموږ د خپرونې میلمه یار محمد فردیس صاحب دی خپل میلمه ته ستړي مشه هرکلی وایم ستړي مشه. ډېره مننه اتل صاحب سلامونه تاسو ته او د غزل مازدیګر د یوټیوب چینل ټولو درنو لیدونکو ته او ټولو خپلو مینوالو ته سلامونه وایم. هیله لرم چې تاسو سره به ټول ښه اوسېږي. له تاسو ډېره مننه چې زموږ خواته راغلی او یو څه مات ګوډ موږ نه اورئ په اورېدونکو باندې. ډېره مننه ډېره زیاته. فردیس صاحب له تاسو هغه ترنم لومړی اورو که څه هم غزل ستاسو خپل دی بیخي اشد ضرورت دی نو دغه ترنم به راته وکړئ تر څو دغه مینوال یې راسره واوري. په سر سترګو ډېره مننه. بیخی اشدی ضرورت دے خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دے خدای دې راولا بیخی اشدی ضرورت دے خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دے خدای دې راولا چې ودې نه ګوره مسات را باندې نه تېرېږي چې ودې نه ګوره مسات را باندې نه تېرېږي زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دی خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دی خدای دې راولا کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوې یما کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوې یما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دی خدای دې راولا بیخي اشدی ضرورت دی خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دی خدای دې راولا یلی ونیات مې زړی مخ راواړوه یلی ونیات مې زړی
مخ راواړوم لتا سره اے لتا سره می محبت دې خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دې خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دې خدای دې راولا او د کلي جونې باندې زکا یادوي پردیسا او د کلي جونې باندې زکا یادوي پردیسا ورته میکړې ستا صفت دې خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دې خدای دې راولا بیخي شدی ضرورت دې خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دې خدای دې راولا په ما دا څو ورځې قیمت دې خدای دې راولا مننه ډیره زیاته پردیس څه خبره ویلې تور د تان له تاسې قربان مننه الله آباد لره الله لوړي لره پردیس صاحب یو پوښتنه درنه کومه دا چې د ترنم په خپل ترنم هم کې او د ترنم ویونکي باندې م خوښېږي نو د ترنم په نړۍ کې د چا ترنم چې ځان ته شي اوري یعنې مطلب هغه د چا مینوال ډېر رښتیا د وروستیو وختونو کې دغه ترنم د برخې ملګري ستاسې په شمول زیات شوي دي او دا یوه خوشبیني ده یوه ښه خبره ده ستاسې په شمول زما څو ملګري چې یو پکې سرلارو کې جاوید دلدار صاحب دی خوږه حنجره لري کورې ودان هغه ډېر ښه ترنمونه کوي هغه سره خوا کې عبداللطیف خالص صاحب للوزیر وزیري او کامیاب پریشان دغه کسان دي چې ښایسته ترنمونه کوي ښه غږونه لري خو ناصر حلیمي دې هم د یاده ونه وځي چې د دې ټولو هغه مشر لالا بیا هغه دی ځکه تشویقي هم هغه او فیسبوک یوټیوب دپاره هغه هم ویډیوګانې چمتو کوي دا هغه رول ډېر مهم دی که چېرته هغه نه وي نه به دا ترنمونه و نه به دا سوشل میډیا باندې زموږ دا زمزمې وي بس الله دې تاسو سره آباد لري درته امین امین پردیس لرې نه ده چې هغه په ترنم راواوړي انشاءالله الله تعالی به ورته دا وړتیا ورکړي انشاءالله ستاسو تشویق چې انشاءالله به هم بس راشي راولو یې پهله انشاءالله ښه پردیس صاحب دا چې خپرونې وخت هم کم دی نو په اخره کې درنه یو ډیپلوما اورو که څه هم تاسو سره چې څوک خپرونې کوي څوک در سره مرکې کوي ډیپلومې به تاسو نه یعنې بعضې کم خلک به تا نه ډیپلوما اوري زیات خلک ستاسو د شعر د ترنم مینوال دي نو زمانه نن موږ سره ډیپلوما وکړه خیر اوسې موږ ډېر نه پاته مسله دا چې نن ورځ تاسو له پته به لږه ستړې وه او کوم وخت چې موږ مرکه کوو دا ستاسو یوټیوب چینل موږ خپل ګړلی دی یوازې دا مرکه نه نورې به مرکې به د ملګرو لپاره وکړو او نن زموږ ستړیا د دې اجازه نه راکړي چې ډېر ترنمونه وکړو څو بیتې دي چې زموږ خالق خو دې په موږ دا احسان وکړي زموږ خالق خو دې په موږ دا احسان وکړي که قبلوي مسوال د ښکلو د باران وکړي او ابس خواري ده زړه خوړل دي خفګانونه دي ابس خواري ده زړه خوړل دي خفګانونه دي که مینېږي څوک له ما نه دې پرسان وکړي او شعر دی چې موږ ورته څه په سرو غرمو انتظارونه کوو مونږ ورته څه په سرو غرمو انتظارونه کوو نو د سرکو شونډو یو ست خو د جانان وکړي مننه مونږ ورته څه په سرو غرمو انتظارونه کوو نو د سرکو شونډو یو ست خو د جانان وکړي سمه د ستا په نوم تورن به شمه خوند به وکړي مننه سمه د ستا په نوم تورن به شمه خوند به وکړي ملا ته ووایي جومات کې د اعلان وکړي او مننه سمه د ستا په نوم تورن به شمه خوند به وکړي ملا ته ووایي جومات کې دې اعلان وکړي زما خپلېده داسې په مفته چرته کېږي زما خپلېده داسې په مفته چرته کېږي پردیس ته ووایي چې لږ غوندې تاوان وکړي مننه زما خپلېده داسې په مفته چرته کېږي پردیس ته ووایي چې لږ غوندې تاوان وکړي مننه پردیس صاحب له راتګم دا چې وخت هم راته راکړلو
پردیس صاحب لومړیو کې زموږ ستاسو د ټولو ګډ کار دی وروستۍ کې د یوټیوب چینل د مخ ته وړلو لپاره او د لاره پښتونخوا کې چې دا موږ دلته تاسې حسابېږو دلته د دې برخې لپاره کار کول پکار دی تاسې نه مننه چې دغه برخه مو پیل کړې ده ښه اوسېږئ مننه پردیس صاحب الله مباد لره درنو ملګرو دا ول مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه چې ما قریب الله تل درته وړاندې کړله تر بلې خپرونې درنه اجازت غواړم د خدای په امان